غمو کې نه ځایېږم چې مخامخ قصې د یار سره کومه ځکه نشي راباندې راشي د اشنا سترګو کې پرېمان شته خمارونه زه به یې بل صفت نه کړم خدای پیدا کړي پکې ډېر د صفتونه مبارکي راکړئ همزولو زه چې مینه وم په چا نصیب مې شونه که اصغر خاورې لاس کې راکړي ما ته رانجه د زپې سترګې تورومه غمونه ټول شاته ګزار کړه د ګلو لښته دې په سر ولاړه یمه جانان زما د غاړې هار دی د غاړې هار له غاړې نه لرې کومه زه دې د خپله ځانه نه جدا کومه په ما ګرانه راشه په قسم درکړم لاسونه به جانانه راشه په قسم درکړم لاسونه زه دې د خپله ځانه نه جدا کومه په ما ګرانه راشه په قسم درکړم لاسونه به جانانه راشه په قسم درکړم لاسونه جانان په مینه نه مړېږي کامې شمې په اور بل وهي لاسونه دومره خواږه به درله درکړم څو چې ژوندی وې یادوې په دا وختونه تورې جامې مه کړه جانانه تورې جامې خو د رنځورو خلکو وینه خدایه دا یو سوال مې قبول کړې څوک چې مین وي په رښتیا خوشحال دې شي نه دنیا په ښکلو ده آباده چې ښکلي نه وي ژوند به سم مزه لري نه داسې د هر چا سوال قبول کړې لکه زما چې خدای پوره کړل ارمانونه رقیبان ټول کاڼه ړانده کړې بیا به په ښکلو ښکلو نه کوي ظلمونه خیر دې تور ماښام دې راشي دومره بار به کوم چې تر څو راغلی نه وي انتظار به کوم خیر دې تور ماښام دې راشي دومره بار به کوم چې تر څو راغلی نه وي انتظار به کوم چې تر څو راغلی نه وي انتظار به کوم غماز رقیب نه ډېر ظالم وي فایده یې نه وي حاصل زار وینه زه یم غوټې یار مې بورا دی بورا د ګل په غوټې تل څرخې کوي نه الله ښایست راکړي
وفایي زه د جانان په غېږ کې چا لیدلی یمه زه دې د خپله ځانه نه جدا کومه پومه ګرانه راشه په قسم درکړم لاسونه به جانانه راشه په قسم درکړم لاسونه زه دې د خپله ځانه نه جدا کومه پومه ګرانه راشه په قسم درکړم لاسونه به جانانه راشه په قسم درکړم لاسونه प्यारे वतन वालों अख्तर मो मुबारक शा अख्तर मो मुबारक शा ګرانو کتونکو زموږ د دکان پته یاد ساتئ شاه اینڈ سنز موبایل سنټر لیاقت بازار بالمقابل سیټي تھانه جنوبي پښتونخوا کوټه پروپرایټر حضرت شاه کاکړ عصمت نگار کاکړ موبایل نمبر 0333 7470 595